یو موضوع بلا چې په دې ورځو کې خصوصا د اختر په ورځو کې ډېره جنجالي وي. غیر مقلدین په دې باندې ډېر هوا اخلي چې دا کم مبارکیانې اختر مبارکیانې چې دا خلک په خپلو مابینو کې کوي او کم ستړي مشي کېږي د اختر د مانځه نه بعد یا په طول د دې درې څلورو ورځو کې وای دا بدعت دی او بدعت سیئه دی او بدعت محرمه دی او کل بدعت ضلاله و کل بدعت فی النار. نو دا موضوع مو انتخاب کړه، دا په دوو درسونو کې بیانو. نننی درس کې د اختر مبارکي ورکول چې مسلمانان یو بل ته یا په عربی کې د الفاظ استعمالی چې تقبل الله منا ومنک، او یا هم په پښتو کې وایي چې اختر د مبارک شو، روژې او منځونه او تراویح او ختمونه او قربانیان او دا ټول قبول شه، او یا هم په فارسی کې وایي چې ایام شریف او عید مبارک. آیا دا الفاظ او دغه مبارکي ورکول دا په شریعت کې جواز لري او که نه لري؟ په دې عنوان باندې نن زموږ استاسو درس دی. اختر مبارکی ورکول کاغه په هر الفاظو سره وی نو دا یو جائز او مستحب عمل دی. په احادیثو کې د دې ثبوت شته، تقبل الله منا ومنک. دغه اعمال چې مونږ دی، روژه ده او قربانی ده او داسې ارکان او مناسک چې دي، الله دې موږ نه قبول کړي او تا نه دې هم قبول کړي. دا یو دعا ده. مقابل لوري به بیا دته دا کلمات استعمالول چې تقبل الله منا ومنک. حتی روایت بز الفاظ ویم د حدیث امام بیهقی نقل کړی دی دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره صحابي مخامخ شو او دغه کلمات ورته وی چې تقبل الله منا ومنک. رسول الله مبارک علیه السلام هم دغه الفاظ بیا د صحابي ته استعمال کړل او صحابي ته مبارکي ورکړه. په دې عنوان باندې زمنګ او استاسو د دین او د شریعت لوی امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی صاحب د دې معروف کتاب د الحاوی للفتاوا دې کې ګڼ تعداد سره رسائل موجود دي. په صفحه 100 کې د یو رساله لیکلې ده د مبارکانو په باره کې، وصول الامانی باصول التهانی، وصول الامانی باصول التهانی. بیا په سلمه صفحه کې دی عنوان راوړي التهنئه بالعید، اختر مبارکی ورکول یو چاته، او بیا دغه روایت او احادیث په دغه رساله کې راټول کړي دي چې کم استعمالیږي او دا مبارکیان یو بل ته ورکول کېږي. دا د حدیثونو ثبوت لري، اصل لري. روایت په بیهقی کې موجود دی عن خالد بن معدان قال لقيت واثلة بن الأسقع في يوم عيد. خالد بن معدان وايي ملاقات میں وک واصل بن اسقع سرا د اختر په ورځ. فقلت ما ورته تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك. غمرته دا کلمات استعمال کړل. واصله سے وای لقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله سلام سره مې ملاقات وک یوم عید اختر په ورځ. فقلت ورته مې چې تقبل الله منا ومنک، فقال نعم تقبل الله منا ومنک. اخرجه البیهقی. ابن الترکمانی چې د شارح او محشی دی هغه په الجوهر النقی په حاشیه د بیهقی باندې دریم جلد 300 صفحه کې لیکي وقلت وفي هذا الباب التهنئه بالعيد حديث جيد. بل حدیث وی هم موجود دی چې بیهقی هغه نه دی راخسته، وهو حديث محمد بن زياد قال كنت مع ابي امامه الباهلي. وای او ما ابو امامه باهلي سره نور صحابه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا اذا رجعوا يقول بعضهم لبعض، چې کله به واپس شول نو یو بل ته به ویل تقبل الله منا ومنکم. امام احمد ابن حنبل سے وی اسناده جید، حدیث صحیح دی. عمدہ حدیث ابن قدامه الحنبلی په المغنی دویم جلد 259 صفحه کې لیکلی دی.
فتح الباری کې علامه ابن حجر اسقلانی سے دویم جلد 446 صفحه کې دا روایت راخیستې دي. دا د حدیثونه اصل چې مبارکی د اختر حتی ان شاء الله که وختو دا د یو چا د توبې د قبلېدو په وخت کې یو څوک علمي حیثیت او درجې ته ورسي، لکه نن سبا پګړې وتړي فارغ شي، هغه ته مبارکي ورکول، حتی د روژې د راتلو مبارکي، حتی یو څوک حمام وکړي هغې ته مبارکي، دا ټول اقسام ان شاء الله را روان دي. د یو چا بچی پیدا شي هغه ته مبارکي، یو څوک دسمال واخلي هغه ته مبارکي، دا ټول مبارکیان ان شاء الله د حدیثونه اصل لري او دا به یو یو را اخلو. بیا زمونږ د فقهاونه د احنافونه معروف کتاب طحطاوی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح 513 صفحه کې د باندې بحث کړی دی چې دا مبارکی د اختر ورکول دا یو مستحب عمل دی. شامی رد المحتار علی الدر المختار معروف کتاب دی زمنګ د فقه شامی باندې مشهور دی، دریم جلد 56 صفحه هغه لیکي. ثم قال والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك. وای په مصر او شام په دې ممالکو کې وای دا تعامل روان دی د خلکو په منځ کې چې دوی دا کلمات استعمالی، عید مبارک علیک، اختر دستا مبارک شي، دغه کلمات به استعمالی. ونحوه یا د دې په شان نور کلمات، لکه دلته رواج دا د مونځ روژې د قبول شه، اعتکاف د قبول شه، قربانیان د قبول شه، طاعات د قبول شه، ونحو داسې نور کلمات. قال دی ويمكن ان يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب، دا مشروع دی او دا مستحب عمل دی، لما بينهما من التلازم، فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا. په کوم زمانه کې چې په کوم وخت کې د یو چا طاعت وکړي او قبول شي، دغه زمانه د دپاره څه وګرځي؟ مبارک، او بیا ته دته مبارکي ورکوي. على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا أيضا. په دغه وخت کې اختر کې یو بل ته دعا کول چې الله دې ستا طاعات او عبادات او مناسک او قربانیان او منځونه او روژې او اعتکاف دا ټول قبول کړي، دا یو بل ته دعا ده او دا په حدیثو کې اصل لري. زموږ فقهام لیکي دا مستحب عمل دی، جائز عمل دی، هیڅ قسمه مشکل نه لري. یو بل ته مبارکي ورکول دا د خوشحالۍ ورځې دي، یو بل ته دعاګانې کول د یو بل په حق کې دعاګانې هم قبلیږي او دا یو مستحب عمل دی.